بعض مرګورو سره زما بحث کېدو نو هغې ما نه زه تپوس کولو چې راته د پښتونستان سپورټر یې که نه سپورټر نو ما ورنه تپوس وکړو چې یاره ښه داسې چل دی چې د پښتونستان نظام حکومت به صحیح نو هغې ما ته وویل چې د پښتونستان نظام حکومت به دا چې دا به پښتاني او د پښتنو خپل نظام لري هر یو حجره به پارلماني او پښتونولي به زمونږ آئین نو زه خفه شوم ما ورته مسکیم شوم چې دا تا کومه خبره کوي دا مونږ کوم وخت کې اوسېږو دا ته کوم طریقې سره د دې شي ایکسپلینیشن کوي مطلب دا دی چې موږ دومره جدید معاشره کې اوسېږو دومره تکړه پوهان لرو د هغې نه باوجود ډېرو کسانو په دې موضوع باندې لیکل نه دي کړي خواري نه ده کړې چېرې موږ یو نظامي حکومت یو فارموله جوړه کړو چې هغې باندې موږ په طریقه متفق شو موږ ته د هغې فایدې دومره ډېرې ښکلې ښکاري موږ ته د افغانستان او د پاکستان مثالونه مخامخ دي دې دواړو کې نظامي حکومتونه چې کوم دي هغه د کتلو نه دي هغه ډېر بدرنګ شوي دي هغې پښتنو ولس ته فایده نه ده رسولې یا ایون غیر پښتون ولس ته د هغې فایدې هغه رنګ نه رسي لګیا نو دا یو مسله ده چې موږ یو نظامي حکومت چې کوم دی هغې باندې اوسه پورې متفق شوي نه یو دا په کار دی چې راشي واپس هغه خپلې خبرې ته راځم کوم چې تاسو اول تپوس کړی الفنشټون کومه معاهده د شاه شجاع دراني سره کړې وه هغه یې د نیپولین خلاف کړې وه دا تاسو ته پته شته د فرانسیسیانو خلاف چې یاره که داسې چلو شي که د نیپولین بوناپارټ روس په ذریعه باندې راننوځي او افغانستان نیول غواړي نو چې د انګریز او د افغانانو اتحاد یې چېرې مونږ نیپولین چې کوم دی دا د دې علاقې نه بهر وساتو فرانسیسیان چې کوم دي د دې علاقې نه بهر وساتو او په دې وخت کې چې کله شاه شجاع دراني په پېښور کې الفنسټون سره دا لاسلیک لیکي کشمیر کې عطا محمد بامیزی دا گورنر ودرېږي او د شاه شجاع دراني نه بغاوت وکړي سکان د هغه سپورټ وکړي او بیا څه وخت بس سکان هغه راکوزه وکړي لکه سکان یو رور یو تربور د بل بادشاه د خپل بادشاه خلاف ودرولو د هغې سپورټ کو هغه کشمیر کې یوازې کو آیزولیټ کو او هغه چې کله یو پاکټ کې گیر شو بس بیا د رنجیت سنګ دپاره اسانه وه چې یو دوه درې حملې پې وکړي او دوه درېو حملو نتیجو په څلورو کالو کې بیا کشمیر هغه ونیولی شو نو د انګریزانو د پښتنو د بدنامولو دپاره هغوی چې کومې سپکې لوچې ګډې وډې مونږ پسې ویلي دي ما ته لګي چې د هغې خبرو د پښتنو په سای کې باندې څه دومره غټ اثر نشته مونږ د هغې کتابونه لولو نو مونږ ته به څه پته وي څومره پښتنو هغه کتابونه لولي دي مونږ اوس لګیا یو څه نه څه مطالعه کوو کله کله هغې نه څه خبر راواخلو دلته ولس ته وکړو تاسو نن خبره وکړه چې وزیرستان والا خلک چې کوم دي هغه الفنشټون ویلي چې یاره دا خو ادمخور اوس به لاندې زموږ ملګري خفوي چې دا خبره تا خو د پښتنو خلاف دې دا خبره وکړه حالانکې مونږ وایو چې دا د غلطه خبره کړې ده مونږ جواب کو لګیا یو نو مونږ لکه د هغې کتابونه لوستلي نه دي انګریزانو البته یو کار مونږ سره ښه کړی دی چې ډېر تکړه سکالرز یې رالیږلي چې د پښتنو په کلچر په ژبه په ثقافت د هغې ډاکومنټیشن وکړي د پښتنو د ژبې باقاعده تحقیق ترویج د ژبې د حوالې سره د کلچر د حوالې سره دومره تکړه کسان راغلي دي چې د هغې لیکنه موږ اوسه پورې لګیا یو خپل د پی ایچ ډي په مقالو کې هغه کوټ کو چېرې د هغې لیکلي دي لکه اندازو لګوي د احمدشاه بابا شاعري د خوشحال خان خټک بابا شاعري د مومن خان شاعري دی په هغه وخت کې دنیا ته انټروډیوس کوله دي ته څه ضرورت چې د پښتنو شاعري دنیا ته ښایي که یو قوم نه دی ژبه اخیسته او کلچر یې اخیستو نو بیا په پښتو باندې دي پابندي لګولې او د پښتو ژبه بیا چاته نه ښیله خو دوی په خپله د پښتو ژبې د الفاظو ذخیره د هغې قواعد د هغې ایټمالوجیز دا ټول چیزونه ډاکومنټ کړي دي نو یو د هغې دا اکیډمیک چې کوم سایډ و هغه د کولونیالیزم سره تړلی او ځکه چې هغه وایي چې کوم کسانو نه ماته فایده اخیستل دي ریسورس ایکسټراکشن کول دي که نه مالي فایدې اخیستل دي نو که ماته یو ښه ورک فورس تیار شي کیپاسټي بلډینګ دی ته وایي استعداد په یو معاشره کې جوړول نو بیا هغه ستا ذهني غلامان شي او بیا ته د هغې نه خپل د معاش او د فوجیانو دپاره کار هم اخیستی شي اندازه ولګوي په اولنی نړیوال جنګ کې ورلډ وار 1 کې 4,000 پښتانه د پښتونخوا نه یورپ ته راغلي او هغه وخت
گورنر چې کوم دی کوم چې برټش گورنر دی هغه خپل کتاب کې لیکي چې زه کله د پښتنو کلو ته لاړ شم نو ماته ځوانان نه ملاویږي فایټینګ مین یا فایټینګ ایج مین چې کوم دي نشته ځکه چې ټولو ته موږ سرویس ورکړی دی خاصدار کړي دي په ملیشیا کې مغشتي دي فوج کې مغشتي دي او اوس موږ دا غي استعمال کولی شو نو هغه په دلته را لګلی دي اندازو لګو او باته اوس یو بل خبرونه دیږي د قائد اعظم محمد علي جناح بابا یو خبر را یادېږي هغه په لندن کې د انډین سوسایټي ممبر او هغه وخت نور چې کوم هندستاني سټوډنټان مرسلین موجود نو هغه یو قرارداد جوړ کړو چې انګريزانو ته وی چې تاسو سره کانسټیټیوشنل سه اختیار نشته چې تاسو د هندستان خلک سپایان انسانان او داغي پیسې د نورو قومونو خلاف د جنگ لپاره استعمال کړي او ټولو نو خپل خبره چې ډیرو کسانو ته بدل ته پته ني اتل سو شپږ نوي ولا خبره ده لکه د ډیورنډ لاین لیکل شوی درو کالو پس خبره زکوم د ډیورنډ لاین معاهده د درو کالو پس قائد اعظم انګريزانو ته وایي چې تاسو د افغانستان کوم خلاف جنگ کړی دی دا غیر اخلاقی او غیر قانوني دی په کار نه دی چې د هندستان قومونه تاسو د افغانستان خلاف استعمال کړي لکه دا د نړیوال د جنگ نه شل کاله مخکې خبره ده اولنی جنگ نه مخکې او دا غي نه پسم سلور او یا زره پښتانه یورپ ته راځي او یورپ کې دلته کې پښتانه وجل کیږي نو ډاکټر صاحب زلان دی ولسته یو دغه ورکومه ډاکټر صاحب اتل سو او پنځوستم کې هم پښتانه خاص کر زموږ د حشنغر د 400 چې کوم ریکارډ ما سره دی نو یوازې د حشنغر نسو یو لزر 1500 پښتانه تلو 1857 کې 11500 پښتانه د 400 نه تلو د انګريزانو په ملاتړ کې نه ازادي جنگ د انګريزانو پر خلاف خدا به ما د پر نه معلومات ځکه چې د تاسو د 400 د علاقې کنا او د 400 علاقې کې چې کوم موجوده خانان دي او خانان خټول د انګريزانو او دا ځکه خانان دي چې دی انګريزانو سره هغه وخت کې سپورټ کړو تاسو د جان نیکلسن نوم اوریدلې دي یس جان او هاربرټ ایډورډز نوم اوریدلې دي دا دوا سیول افیسرز د انګريزانو جان نیکلسن چې کوم دی یو ظالم انګريز او داغه باقیاتو کې علاقه هغه دومره ظالم او د ساوثرن حصہ باندې دا کوهات او بنو او وزیرستان او د علاقې کې خلکو لکه یو خدا دې چې خلکو خپل کسان راوسته دته حواله کړي چې تلار شاور سم د مردانو د 400 نه اندازو لګوستا په خیال د 400 د مردانو د دلی څومره فاصله ده او انګريزان خپل ریکارډ کې لیکي چې د تاریخ ټولو نه تیزترین مارچ چې شوی دی سفر چې کوم شوی دی هغه د پښتنو زموږ د بار کړي دي چې دومره لږ وخت کې ځانې دلی ته رسول دي او زموږ د بار جګړه کړي نو څه کوم تاسو خبره کوي دا ما زما د بار نه وې دا ځکه چې کوم ما چې غزلې دی هغه کې وایي لکه دا بادشاہ خان را خپل کتاب کې لیکي زموږ جندو جدوجہد کې نه یو بل کتاب دی هغه د بادشاہ خان بابا او د بادشاہ خان بابا مشهور چې کوم دی دا هغه یو انټرویو غونډه بایوګرافي لیکل شوی دی او ها اټوبایوګرافي ډاکټر خان صاحب دی ډاکټر خان صاحب او بادشاہ خان بابا هغه کې خپل خبر کې او بادشاہ خان بابا هغه کې وایي چې د پښتنو په معاشره کې د ځمکې د تقسیم یو بهترین تنظیم یو نظام موجود او هغه دا چې هر 15 کال پس با د پښتنو جرګې راټولې دي او د ځمکو قراندازي بکیدا لاټري بکیدا دا خو د شیخ مالی نظام و شیخ مالی چې کوم دفتر دی هغه هم داسې دی کنه شیخ مالی دفتر هم داسې وکړ او دا بادشاہ خان بابا هغه کسته دا ایکسپلینیشن ورکی ورته وایي لکه د خان ایکسپلینیشن ورته چې خان سوق دی خان ورته تشریح کوي نو بیا وایي چې انګريزان چې راغو نو کم کسانو چې انګريزانو سره ملاتړ وکړو نو هغه ته انګريزانو بیا ځمکې ورکړي او د پښتنو چې کوم د مساوات ول نظام وکنه دا دی خراب خو دی کې اشرافیه پیدا کړ پښتنو کې مخکې اشرافیه نه و یا پښتانه ټول اشرافیه یا پښتانه ټول عوام زمونږ په کلی کې ډاکټر صاحب خاص کر زما خاص کلی چې تنګینو الته دا دوه نمونه به تاسو ډېر وړاندې یو چاچا خان دی او بابا خان دی چاچا خان او بابا خان
دا عمر خانانو چې دی د انګریزانو ملاتړ کړو په هشنغر سیمه نه دا سی بیا د نورو پښتنو سیمونو مشران پسې دي د انګریزانو ملاتړ کړي دي خو ډاکټر صاحب بل طرف ته کنټراسټینګ فیګرز پښتنو کې کم طرف ته چې د هشنغر کې داسې خانان پاسې د انګریزانو خبرې ومنلې د انګریزانو فلسفي ومنلې پیسې ته واغستې دغه سي کنټراست کې بیا پښتنو چې انګریزانو خلاف هم ډېر پښتانه د سوچ انګریزانو خلاف او ډېر د سوچ په ملاتړ خو ډاکټر صاحب یو اهم نقطه او سوري ما وختینه خبره پوره نه کزاغه کوم دینه پس په دې ټاپک لا پس راځم ډاکټر صاحب وختي سلور او یو زرو د پښتنو خبره وکړه چې دا نړیوال جنگ ورلد وار 1 کې تللی دی یورپ ته مړ شوی دی سروایو شوی دی هغه ریکارډ په دغه کې پروت دی خدای باندې ډېر خولي کتاب د کلان دی ولس ایزان سره قتل غواړي هغه دی اپټان کمپنی کتاب دی اپټان کمپنی بای ایچ ام نو دا تاسو ګوګل کې ورکول شي او د اپټان کمپنی دی کې د پښتنو وو شپېته کمپنیانې وي او 3 رجیمنټو اوس د انګریزانو تقسیم د فوج کې ډاکټر صاحب پښتنو پیږي نه چې رجیمنټ څه ته وي کمپنی څه ته وي خو موږ د ساده وایو ډلې نو د پښتنو کمپنیانه جوړې کړې وي او شپېته او رجیمنټ په دې کې 3 رجیمنټ وي په ورلد وار 1 کې دا پښتنو د کوزي پښتونخوا نه تللی دي په ورلد وار 1 کې او جنگیدلي دي د انګریزانو لپاره اوس دې بل خبر لازم ډاکټر صاحب دا مې خلکو ته مې زه څوکي کتاب ویل غواړي او زستا کوم د کتاب ریفرنس ورکو زم یو اډیشنل ریفرنس تر کوم پلیز دا ډاکټر جان بها یا ډاکټر بها یو زنانه پی ایچ ډی دا هغه پی ایچ ډی کړي پښتنه ده پروفیسور په پېښور یونیورسيټي والا دا هغه د پی ایچ ډی تھیسس دی په دې موضوع باندې ما چې کوم فکر تاسو ته کوټ کو دا هغه نه ما تاسو ته کوټ کو تھیسس ټاپک سره ډاکټر صاحب ما ته ټایټل نه دی یاد خدا ډاکټر بها ډېر لال بها نوم دی ډاکټر لال بها او که تاسو کله دا سرچ کی تاسو به دا ملو شي تاسو د خیر د ما تر راګه ډاکټر صاحب کته سره بالکل شته ما سره نو اوس ډاکټر صاحب بل خبر لازم د مهمه نقطه کوم چې ما تر اوسه پورې نوټیس کړې ده پښتانو خپل ریلیجن سره ډېر تړلي خلک دي او ریلیجن سره ډېر ایموشنل دي نو ډاکټر صاحب سونه پرسنټ چانسز دي ځکه ریسنت هیستوري کې چې کوم انالیسس کوم زه بیخي غلط کې دي شم زه دا نه يم چې زه سم یم خو تاسو راي پیلم اوسنی لندن تاریخ کې کومو د پښتون چې کلم جنگ لتل دي نو هغه ته همیشه د ریلیجن د مذهب یو پته ورکړه ده کاغه د کشمیر جنگو کاغه د روس جنگو کاغه د امریکایو کاغه نه مخکې جنگونه ډاکټر صاحب سونه فیصد چانس دی چې برتانیې هم د کوزي پښتونخوا پښتنو ته د مذهب پته چلولې ده یورپ ته بوتلي ورلد وار 1 لپاره یا سونه فیصد چانس دی چې په 400 کې د مذهب پته چلې ده او انګریز چلولې ده او خلک مخکې کړي دي جنگونو ته لکه چې پښتانه زیات تر جنگ ریلیجیس میټرز باندې کوي څنګه چې پاکستان جوړېدونه کشمیر باندې شو نو کشمیر ته د جهاد نوم ورکړی شو چې هغه شیخ الاسلام احمد شبیر عثماني سمثینګ نوم دی شبیر احمد عثماني هغه چې د مکې نه فتوا وروړه نو جهاد د پاره وروړ ډاکټر صاحب سونه فیصد چانس دی چې برتانیې هم زمونږ مذهب استعمال کو زمونږ باندې او موږ یې جنگ له بوتلو لکه د دې سره ریفرنس شته په هیستوري کې ډېر 100% دی دا 100% فند معلومات شته چې انګریزانو ډېر په هوښیارتیا سره د مذهب استعمال کړی د پښتنو په جنگونو کې استعمال د مذهب په نوم باندې اوس ماته یو خبر را یادېږي په د کمیونیزم خلاف چې کله پښتنو کې یو ریزिस्टنس جوړولو کنه داغي خلاف یو نفرت جوړول لکه کمیونیزم خو یو نظام دی هغه باندې موږ هر قسم نیوه کې لرلې شو کنه خو داغي پښتنو داغي مطالعه نه وکړي پښتنو ته کمیونیزم نور را رسیدلې پښتنو باندې څه اثر رسوخ هم نو خو انګريزانو د لګیدا چې یاره کمیونیزم خو مسله موږ ته بجوړیږي نو ماته یو واقعا را یادېږي په دغه جنگ کې د دویم نړیوال جنگ کې د هغې نه پس اختتام دوران کې ما سره ریفرنس ډېر بالکل واضح ریفرنس موجود دی
نو برټش گورنر چې کوم دی د پښتونخوا هغه د پیښور ولس جماعتونو ملایان راوغوښت او هغه وی تاسو اولاف کیرو خو نه یادوي هغه یادوم بالکل اولاف کیرو کنه هغه ولس امامان راوست ملایان او هغه ته وی چې د اختر په خطبه کې به تاسو د کمیونیزم خلاف خبرې کوئ نو د اختر د وړوکي اختر په خطبه کې په یو ورځ باندې ولس جماعتونو کې د کمیونیزم خلاف خبرې وشوې اوس ګوره دا خبره بدله ده چې آیا خبرې واقعي صحیح دي یا غلطي دي خو وروستو چې کم کس استعمال کړی دی که نه نو هغه انګریز کړی دی لکه د انګریز خپل سیاسي او سټریټیژیک فایدې وي پښتنو هغې فایدو کې واقعي شریک وو یا نو شریک دا یو مختلف ډیبیټ دی لکه زه تاسو ته وایم پښتانه چې کوم دي موږ به د مکې فتوی تاسو خبره وکړه د پښتنو او د مکې د فتوی اولنې ریفرنس موږ ته ملاویږي د میرویس بابا هوتک صاحب میرویس بابا هوتک صاحب چې کله د صفویانو نظام خلاصولو خپل قوم ته خلاصولو نو د اصفهان د دربار نه په چل ول باندې لاړو د حج په بانه باندې چې زه حج کوم او بیا الته علماء کرام ته کېناستو چې موږ سره خو ډېر ظلم کېږي لګیا دی موږ باندې خو یو جارجن گورنر راوسته دی لګیا دی زموږ خلکو سره دومره ظلم کوي موږ به د دې داسې قسم ظالمانو حکمرانانو ځان څنګه خلاصو زه به خپل قوم څنګه راضي کوم نو هغه د میرویس بابا هوتک صاحب چې کوم دی هغه هلته نه یو فتوا راوړه او د هغې فتوې د طاقت یا د برکت په نتیجه کې د پښتنو د کندهار سیمه په اول ځل باندې د صفویانو نه چې کومه ده آزاده شوه یو آزاد پرنسپلټي جوړه شوه نو لکه موږ دلته کې اندازه لګوي اسلام چې کوم دی که نه دا یو لیبریټینګ فورس دی په خپل ځان کې اسلام چې کوم دی هغه تا ته طاقت درکوي تا نه طاقت اخلي نه نو هغې فتوې پښتنو ته فایده ورسوله او د هغې د برکت په نتیجه کې بیا پښتنو یو دومره غټ امپایر هم جوړ کړو د احمدشاه بابا د لاندې او بیا احمدشاه بابا چې کله د مراټاو ته شکست ورکړو نو بیا ما نه هغه ورځ چا تپوس کړی چې احمدشاه بابا پښتنو ته څه کړي دي که نه نو ما ورته احمدشاه بابا چې کوم خدمات کړي دي زه د پښتنو دپاره به نه وایم خو هغه د ټولې خطې دپاره او اسلام دپاره کړي دي او زه سوچلم چې د احمدشاه بابا ابدالي خدمات تا ته په ګوته کم خو زه به دا ووایم چې د هغه وخت کم امیر المؤمنینو د خلافت عثمانیه هغه د احمدشاه بابا په تعریف کې هغه ته خط لګي د هغه ستایل کوي د هغه ستاینه کوي چې د ستا په وجه باندې په هندوستان کې اسلام او مسلمان محفوظ شو نو دا لکه صرف دا نه چې پښتانه بچ که هغه پنجابیان بچ که سندیان بچ که مغولي بچ که نور ډېر کسانو ته هغه فایدې ورسولي نو دا خبره دوه شي نه کنسسټنټ دي د پښتنو په هیستوري کې کوم چې ماته او تاسو ته به هر ځای کې ښکاري پښتون ټولنه دوه تپوسونه خامخا کوي دا تھرو اوټ هیستوري دا شی ما نوټس کو او کیدی شي تاسو راسره اتفاق وکړئ په دې خبره په پښتنو ټولنه کې اولنی شی دا کنسسټنټ دی چې پښتون خپل هیستوري ته د شک په نظر ګوري دا ما کنسسټنسي په هر ځای کې وکړه کاغه د افغانستان دی کاغه د بلوچستان دی کاغه د کوزي پښتونخوا دی خپل تاریخ ته منګه د شک په نظر ګورو ځکه تاسو نه دا پښتنه کیږي چې احمد شاه ابدالي بابا څه کړی دی ځکه زمانه خلک دا پښتنه کوي چونکې زه د حشنغر نوماتی باچا خان بابا څه کړی دی ما نه خلک تپوس کوي حاجی صاحب تورنګزی څه کړی دی د وزیرستان د سړی نه خلک تپوس کوي چې د ای پی فقیر څه کړی دی میرزا علي خان څه کړی دی دا کنسسټنټ دی چې د پښتون په ټولنه کې خپل تاریخ ته د شک په نظر کتل دا زموږ نفسیاتو کې دی دویمه خبره ډاکټر صاحب د هغه تاسو ته موږ وختي ډسکشن کې خبره کوله چې پښتانه یو مونولیتیک قوم نه دی لکه یو پوره قوم نه دی دا قبیلې وي مختلف خلکو راغونډ شول پښتو ژبه هم ګډه شوه کلتورونه هم ګډ شول یو شکل واغستو دی چې موږ ته نقصان راکړو ما تاسو ته لایف کې وختي وي هغه نقصان دا دی چې سایکولوژیکلی که یو مشر زما د ټرایب سره ډایرکټلی منسلک نه دی نو هغه هیستوري ما ته ویلډ نه ده لکه کوزه پښتونخوا کې بعضې خلک
چې کوم ډیر محب وطن پاکستانیان دي، مونږ خو خیر دي، مونږ خو غدارانو کې خلک شي، خو کوم چې ډیر محب وطن دي اغي د ډیورند کرخه د وجه د احمد شاه ابدالي بابا ټول کنټریبیوشنز باندې سوال اوچتای او وی چې احمد شاه ابدالي بابا چونکی اغوس یو پولیټیکل باونډري راغله، هغه التپات شو، دغه تاریخ خبره نو هغه زما سره څه کار دی. دغه سید افغانستان پښتانه تاسو ټیک ټاک کې وګوره، وی کرخه نه منو بیا وی بچا خان خو تاسو دی بچا خان مونږ له څه کړی دي. نو خبرې خو هر څوک هر څه کوي، خو نفسیات چې دی هغه صفاح کوي چې دا دوه شي نه ما کنسسټنټ وکتل، یو خپل تاریخ باندې شک کول څنګه چې موږ نه پوښتنه کیږي، دویم په خوله باندې انکار کوو د ډیورند کرښې نه، په خوله باندې اقرار کوو چې موږ ټول یو قوم، خو هغه پسې نفسیاتی طریقه باندې موږ دا پوښتنه او دا شک خامخا کوو چې دا ستا مشر دا خو د چرسدې او دا خو د کندهار دا خو د وزیرستان. What is his contribution to us? What is he to us? نو دا شی ما کنسسټنټ وکړو. اوس لاندې ولس ناشته، لاندې زه ولس نه پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب خبرې تاسو وریدې، زما خبرې تاسو وریدې، په لایف کې موږ مختلف موضوعات باندې بحث وکړو، تاریخي حقایق وروتل، ډېر خبرې وې چې ما ته پته نه و، چې ډاکټر صاحب زه خپل استاد ګڼم نو خامخا زه به زده کړه کوم. خو لاندې ستاسو هم یو ذمہ داری ده، کوم چې ما ته داسې لګي تاسو 100% پوره کړه، 80% هم پرېښې ده. هغه دا ده بجای په دې چې ډاکټر صاحب څه وایي زه څه وایم، هغه خبرې تاسو وګورئ، هغه خبرې تاسو د مستقبل را روان ډسکشنز دپاره ځان سره وساتئ، د را روان بحثونو دپاره ځان سره خبرې قایم وساتئ. ولې دا ضروري؟ ولې ده دا ضروري؟ ځکه ده یو موضوع د افغان لغت په هغې بحث وشو، هغه موضوع شروع کول ډېر اسان دي چې موږ وکړو، موضوع بندول ډېر ګران کار دی. چې څو پورې ته یو موضوع بند نه کړې ته بل موضوع ته نشي اړېدی، او چې بل موضوع ته ونه اړې ته پرمختګ نشي کولی. نو چې مونږ تاریخ کې رو موضوعات کم باندې زمونږ جګړې دي د لرو بره، هغه موضوع رالو بحث پې وکړو او بندې کړو، لږ اوس بل موضوع ته راواوړئ، بل موضوع راواغشته، خبرې مې پې وکړې، مطمئن شول خلک، بندې کړه، بس هغه عمري هغه شی بند شو چې پرمختګ کېږي، نوې موضوعات به رالي، په هغې به بحثونه کوي، تېر موضوعات به بندی. نو ډاکټر صاحب اول خو دلته څونه ناس خلک دي، دا خو لږ د بدماشۍ انداز کې، دا خو به تاسو خامخا فالو کړئ. نو ډاکټر صاحب فالو کړئ، ټویټر باندې د دې ډېر زیات اکټیو دی، ډېر معلومات دي. دلته ټیک ټاک باندې ډاکټر صاحب فالو کړئ، او تنګوي مه چې کامنټس کې خو دې خو لایف ډسکشنز ته به راغواړم، بحثونه به کېږي، خبرې به زده کوو، څه به معلومات به زه راوړم او بیا به دې سره به زه چک کوم چې زما معلومات سم دي او که نه دي. نو په دې طریقه باندې موضوعات اوس موږ کوشش کوو چې بند کړو او مخکې نور موضوعاتو ته مخکې موږ واوړو. نو ډاکټر صاحب زما یو اخیری یو پوښتنې دي او موضوع ده، په هغې باندې یو خبرې وکړو، انشاءالله بیا به لایف راغونډې کړو، ځکه خېټه مې ګوړ ګوړ کوي. ډېر وږی یم ډاکټر صاحب. تاسو ته ما وویل چې روژه ډېره ضروري ده، تاسو موږ د خپل بحث انشاءالله بله ورځ ته پرېښودی شو. نه بالکل ډاکټر صاحب، بالکل، خو خیر دی، داسې موقع ډېرې لږې میلاویږي د اقام دپاره. سبا به وایي چې حمزه موږ له څه کړي، دا خو به ته هم کنه چې ظالمانو په روژه ناست وم. نو ډاکټر صاحب وختي مونږ په دغه باندې خبره کول، پښتونستان باندې کنه، او زه په پښتونستان یو خاص نظر لرم. لکه تاسو پوښتنې ډېرې ویلډ وې چې ډېرې مهمې او ډېرې ښایسته پوښتنې وې چې که پښتونستان خلک وایي پښتونستان نو د هغې سټرکچر به څه وي، د هغې ګورننس، د هغې چارواکي به چا سره وي، چارواکي به یې څنګه وي. ډاکټر صاحب په دې کې زما نظر دا دی، او دا زه اول ځل په ټیک ټاک کې دا خبره کوم چې پښتونستان یو نظریاتي آیډیا نه ده، پښتونستان یو احساساتي آیډیا ده. دا زما تحلیل دی، یو نظریاتي آیډیا نه ده، نظریات چا سره هم نشته چې پښتونستان کې به ګورننس وي، کیپټالیزم به وي، سوشلیزم به وي، ډیموکراسي به وي، بل سیستم به وي.
نظریه چام نه د پیش کړي خو احساساتي تور باندې خلکو یو ټکی رانی ولې چې مونږ جی یو بل وطن جوړ نو نظریات مبارکي زه پښتنو ته وسنی ناستو پښتنو ته یو خبر کوم مونږ به هیستوري ذکر رالو چې مونږ ته هیستوري کې د خپل گورننس پته لګي چې گورننس کې زمونږ کمی غلطۍ وي په چارواکۍ کې آیا که پښتونستان جوړ شي اق شي نه به زمونږ وطن ته پښتونستان ته راځي نو بیا خو به نورم غرق شو زمونږ مسله سوا زمونږ مسله د گورننس وا زمونږ همیشه مشران خرڅ شوي دي او دا د هر قام د هر قبیله خرڅيږي د انګريزانو خرڅيږي د عربانو خرڅيږي د هر چا خرڅيږي خو د الته ولس کې دونه سیاسي شعور شته چې هغه د خپل مشر د خرڅوي کس خلاف را باسي आवाज اوچت کی آیا زمون خلکو کې هغه ششته که زمونږ مشر خرڅ شو سبا به تو کوزول شي نشي کوزول تونه ډیموکراټیک ویلیوز ته لري دونه جمهوریت دونه سیاسي عقل او شعور ته لري چې بیا دغه د ظلم د جبر نظام خلاص کی لکه زه لند مثال درکو مونږ ډاکټر صاحب د پښتونستان خبره کوم خو 2013 کې مونږ اف سی آر نظام خلاص کو مونږ د گورننس خبره کوو د چارواکي چې مونږ خپل وطن په خپل چلو خو په 2013 کې مونږ د اف سی آر فرنټیر کرایم ریګولیشنز چې په 19 صدې په 16 صدې په سر کې راغلو په 2013 کې مونږ ځان خلاص کو مطلب مونږ هغه سیاسي هغه دغه دونه شتنه فی الحال بل انګريزانو زمون پښتنو باندې کم قسمه قابو ساتله ملکی نظامو مالکی سیستم برا قبایلو کې د مالکی سیستمو کوزه میدانیزم کو کې د خانه سیستمو لکه الیټ کلاس یو اشرفیه د پیدا کړه نو انګريز په 1920 کې وته دي خود اشرفیه لاندې وسیدل تر وسه پورې مونږ ته قبول ده کاغه د قبایلو ملکان دي کاغه د میدانیزم کو خانان دي نو تر وسه پورې چې تا باندې نظام اومقه د انګريز تر وسه پورې دی او که پښتونستان جوړ شي خو عمده نظام به ځان سره وړي کنه هغه د انګريز باقیات بستا مشران شي کنه هغه اشرفیه کورنه کم چې وسم ستا مشران دي پښتونستان کې باندې مشرانی نو پښتونستان یو نظریاتي ایډیا نه د پښتونستان یو احساساتي ایډیا ده اټس ان ایموشنل ایډیا تر څو پورې چې دا نظریاتي ایډیا نشي تر څو پورې چې تاسو یو گورننس سټرکچر را نشي یو ډیموکراټیک یو جمهوریت اصول سره را نشي هغه پورې به تخرسيږي پښتونستان بسی کرخه وای کنه کرخه به جوړ شي خو هغه د انګريزانو باقیات به د باندې مشرانی نو فائدہ څه شو دا اردو کې وای کنه اسمان سے ګره کجور میټ کې نو ډاکټر سیوا کار ورا شو اسمان نه بروغ ورزو کجور کې بونخل نو د باران نه پټې دمو د ناوې لاندې مش پښوا او مغه قصه پي نو اول زمونږ کار دی چې مونږ تاریخ سره خپل نظریات جوړ کو چې پښتون قوم د کله نظریه ملوشي نظریه باندې بیا ته هر څه کول شي نظریه باندې ته ځان ته وطن سیټ کول شي نظریه باندې ته د چلولو نظام برابرول شي اقتصادي نظام جوړول شي نړۍ سره چلیدل ته مضبوطول شي نظریاتو کې زمونږ لږ فرق دی نو ډاکټر صاحب پښتونستان باندې دغه زما تحلیلو اتفاق او تضاد چې دغه تاسو حق دی ډېری خبرې وشوي او تاسو روجا ده او ما ته دومره صورتي احساس ته زما چې د تاسو یو سکند باندې خلم نو څلور پنځه خبرې به وکم لکه دا د تاریخ خبرې کیسې مطلب دا دی چې دا وګديږي نو زه باندې مرګورو ته دلته دا کیسه وکم وګورئ موږ اول وختي خبره وکړه د پښتانه د انګريزانو په ملاتړ کې لاړ 1350 والا جګړه کې د سره یو بل خبره ډیره تړلې ده موږ غوونه معنی یې راشو دوست محمد خان سره انګريزانو دوه معاهده په دې وخت پورې کړې دي دوست محمد خان ته مشران راضي خپل پټکی شملې ورته پخپو کېږي چې دوست محمد خان تا ځان ته د امیر لقب کارولې دي د نمخ کې امیر نو په افغانستان کې اولنی امیر دوست محمد خان
او دا ځان ته ځکه ورکړی و چې زه امیر ځکه جوړې کم چې زه د جهاد اعلان کولی شم د مذهب استعمال کولی شم چې زه د پیښور او د پښتونخوا علاقې د رنجیت سنگ نه واپس واخلم خو دوست محمد خان انګریزانو وتړلو دوست محمد خان ورته وی چې یاره ته دوست محمد خان ته وی چې ته فیصله وکړه چې هرات دې پکار دی که پیښور دې پکار دی نو هغه هرات هغه واغشتو نو ډیر مشران چې کم دي دا لکه انګریزانو خپل لیکلي دي که دوست محمد خان دا فیصله کړې وه چې زه د 1850 جګړه کې میدان ته راځم نو د انګریزانو په هندوستان کې یو فوجي نه پاتې کېدو دا به ټول تلو دا به زه تاسو سره کتابي ریفرنس شیر کوم دا مستند دي په دې وخت کې په افغانستان کې 2 ملټري اډوایزر د انګریزانو ناست دي کوم چې دوست محمد خان سره سپورټ کوي چې د هرات جګړه به څنګه ګټو چې کله انګریزانو دا جګړه وګټله ډاکټر صاحب یو سکند لاندې ناست خلک چې دي ډاکټر صاحب دا خبرې دونه قیمتي دي چې دا زیات نه زیات خلک ووري نو تر څو پورې چې ډاکټر صاحب خبره ختمي د ختمېدو نه مخکې بره زمونږ کم سے کم 5 लाख پکار دي چې د شی لایو رسي چې ډاکټر صاحب خبره ختمي او بره 5 लाख نو چې دا لایف خوريږي ځکه دا موقع بار بار د پښتون په ټولنه کې نه راځي دمتوب غاني وخت ځای کول دا بلا د خدای دی کو په ځانه معمولی غونډه فرض واچوي دا لایف دنیا ته رسول دی ته پښتون هر ګډ ته رسول دی ډاکټر صاحب پلیز ها دویمه خبره د دې 1350 سره چې کله انګریزانو دا جګړه وګټله نو د جګړې په ګټې نه پس د پښتنو د سیمو مختلف علاقو نه خلک د انګریزانو د مبارکۍ دپاره راغلي جرګې راغلي دي چې تاسو خو ډېر کمال کار وکړو ډېر تکړه کار هم وکړو لکه داسې هم شوي دي دا د هغه وخت سره تړلی ده بیا به انشاءالله یو ورځ بله خبره هم کوو چې د مردان 300 پښتانه د انګریزانو خلاف جنګېدل او د پیښور په میدان کې لس توپې ودرېدې او پښتانه ورته مخې ته وتړل او هغه یې ووژل د توپو په ډزو باندې کوم چې د انګریزانو خلاف دی وخت کې جګړه کړې وه نو دا د دوه خبرې ماته لګي چې دا په کې کوم کدا بیا څوک کسان په دې باندې نور گفتگو کول غواړي بیا په دې باندې نور بحث هم کولی شو یو بله خبره دا ده چې د مذهب استعمال ماته د امیر عبدالرحمن صاحب دغه را یادېږي چې کله د ډیورنډ لاین لاسټیک هغه وکړو او افریدیان لاړو امیر عبدالرحمن ته وویل چې ته مونږ دپاره اعلان وکړه چې جهاد اعلان وکړه چې مونږ دا ټول پښتانه کم د پښتونخوا والا رايوځې شو او انګریز سره جګړه وکړو نو د افریدو یو جرګه لاړه او امیر عبدالرحمن هغې ته وویل چې داسې چل دی چې زه یو مسلمان یم او مسلمان په خپل لوز باندې ولاړ دی نو ما انګریز سره لوز کړی دی ډیورنډ لاین والا او زه څنګه د خپل لوز نه واوړم نو زی تاسو واپس شي تاسو پوه شئ او انګریزان هم پوه شي لکه دا د مذهب استعمال دلته کې بیا داسې هم شوی دی او بیا تاسو دې ته وګورئ چې کله امان الله خان غازی امان الله خان زمونږ غټه ټل کنه یو بهترین هیرو د افغان معاشرې والا هغه چې کله د انګریز نه د خپلواکۍ د ګټلو دپاره کم جنګ کولو نو د هغې دپاره د جهاد اعلان کړی لکه د مذهب استعمال شوی دی خو مذهب دې دپاره دی چې مونږ د هغې استعمال د خپل ژوند او د خپل معاشرې کې د انصاف دپاره وکړو د ظالم نه ځان په اخلاص کړو نو هغه د جهاد اعلان وکړو هغه ته مونږ اوس هم وایو چې هغه غازي دی او په هغه جهاد کې چې کم کسان وژل شوي دي هغې زموږ دپاره شهیدان دي هم په دې بنیاد باندې زه وایم چې د کشمیر کومه جګړه شوې ده ځکه چې دا فتوا د قرآن د اسلام سره تړلې ده نو کومه پښتنو چې په کشمیر کې د کشمیریانو سره کوم ډوګره خلکو ظلم کولو د هغې د خلاصېدو دپاره پښتانه تللي دي نو هغې خو صحیح کار کړی دی او دا کوم جرنیلان چې رستو شوي دي غلط کار کړی دی نو د جرنیلانو په وجه باندې زه پښتنو ته خو نشم ویلی چې تا د مکې والا فتوې نه ته انکار وکړه ځکه چې یو بل کس ته انکار کوي ته خو ته انکار مه کوه نو هغې خو صحیح کار کړی دی زه خو هغې ته شهیدان وایم چې هغې بالکل صحیح جهاد کړی دی د ظالم خلاف یې جګړه کړې ده همدغسې څنګه چې امیر امان الله خان سره پښتانه ولاړ دي د کشمیر په جګړه کې منګل او زدران د افغانستان هم ډېر راغلي دي دا ډېرو خلکو ته معلومات نشته
د افغانستان ولس د کشمیر په جګړه کې شامل و یو بل وړو کې غونډه معلومات د سنومو هغه چې د پاکستان صدر اعظم وجلو لیاقت علي خان چې وجلو لیاقت علي خان سید څه شي نوم یو باندې او صحیح مانه نوم یې ډاکټر صاحب زمانه ملاو دا ببرک وکنه ببرک دلته لاندې کمنټ کې به خلکو ته پتی غیب وسو امان نوم دا وته سید اکبر زما په خیال سید اکبر د کشمیر په جهاد کې 2 ځله خپل تل جګړه کړې دا ډومره خلک راوستي دي او یو وجه د لیاقت علي خان د وجلو دا بیانېږي چې لیاقت علي خان پښتنو ته وی چې نور جګړه مکوي بس کوي نو دوی وی چې دا کسان لګیا دي د جهاد د خلک منی کوي نو زه ځکه وجنم نو دا سید اکبر خان چې کوم دی په دی وجه باندې دا طریقه لکه دام د مذهب والا تاسو ته د کشمیر والا خبره کوم چې کشمیر کې د جګړې کېدو وجوهات رستو دامو چې دا یو مذهبي فتوا او پښتانه مذهب باندې ځان قرباني په دې ځکه هغه جګړه کې شامل وو او دا یو قومي فطرت ته چې هغه لیبریټرز دي چې هغه ته ظلم ښکاری دی با د ظالم خلاف ودرېږي هم دا خبره مونږ ته اسلام هم کوي مونږ پښتونولي او اسلام کې دا مشترکات دي او ماته لګي دی باندې مونږ ته څورته وی چې اپولوجیټک پوزیشن نه دی غشتل پکار دا صحیح پوزیشن دی دا ټیک خبره ده هغه بل خبره ده چې بیا وروسته مسلې راځي خو انیویز تاسو پښتونستان خبرو کزاغه ته راټولوم که تاسو اجازه دی او تاسو زه حمزه سي ډاکټر صاحب دا شی چې تاسو ډېرې خبرې کې او نظم مړېږم نو پلیز تاسو کوئ تاسو د پښتونستان د لاندې ولس چې دی یو ځل ته بیا وایم لایو شیر کوئ ځکه چې ډاکټر صاحب دا خبرې دا ما ځان له نه دی راوستي دا ما تاسو له راوستي ډاکټر صاحب زما نمبر ډاکټر صاحب سره شته زه به ته کال وکړم ټوله شپه به مو ډاکټر صاحب لګیو زه به ته هر څه په پرسنل کې زده کوم زه به ته شل پوښتنې وکړم خو راغلی چې دی ډاکټر صاحب بچی لري ښځه لري کور لري کاروبار لري نوکري لري هغه دلته راغلی چې دا لایف پښتنو ته ورسي ورو موږ دا ټرند چینج کو ورو موږ یو نوې شی د میډیا ته راولو چې پښتانه هم داسې باسونه کوي نو ډاکټر صاحب پلیز ها ګوري زه د پښتونستان ولا خبره لنډه غونډه کول غواړم مونږ ډیر کسان دا وایو چې هندستان پاکستان یا افغانستان دا د انګريزانو پروژې دي د دې پروجیکټس دي یو ته جغرافي جوړې کړې دي یا دي ورته د نمونه ور کړې دي د پښتونستان خبره ډیره ضروری ده چې مونږ په ځان پوي کو ډیرو کسانو ته معلومات نشته چې کوم خبره تاسو کوم دا ما نن په دې باندې یو ویډیو جوړ کړی دا او دلته مې لګول د یو غنټه ویډیو دا کم مرګري کتل غواړي نو بیا تاسو هغه باندې ډیر تفصیل هم کتئ شي چې کله انګريزانو افغانان تقسیمول کمزوري کول کنه نو د جغرافیې تقسیم راوستو ډیورنډ لاین جوړ کو خو د جغرافیې تقسیم هغه د لپاره کافی نو بلکې هغه دام وی چې نه دا قوم هم تقسیم کا یو طرف ته خلکو ته افغان وایا او د بل طرف ته خلکو ته پټان وایا دا ډیورنډ لاین جغرافیه تقسیم د افغانستان صرف داسې نه دی شوی بلکې هغه د قوم تقسیم د غیر رستو د غي سوا نو د ډیورنډ لاین یو طرف ته افغانان او د بل طرف ته خلک پښتنو ته بیا دي پټانان وي نو د ډیورنډ لاین معاهده 2 کال پس چې کله انګريزانو د ملکند په سیمه باندې فوجي کاروایی آغاز وکړ او د چترال محاصره او چترال کې د خپل مرزه والا محتر کینولو نو په دې وخت کې په اول ځل باندې انګريزان د پټانستان ټکي کاروي پټانستان بیا واته کال پس لارډ کورزن چې کوم دی د پنجاب نه پښتونخوا بیلې ان دبليو اف پی صوبه جوړي نو دا ان دبليو اف پی صوبه چې کوم جوړولو د اصل کې پټانستان جوړولو او پټانستان دانو چې پښتنو سره سخو کول مطلب دا و چې موږ د افغانانو په منځ کې تقسیم جوړ کو او صرف د جغرافي تقسیم نه د کلچر او د جبی او د پہچان د آئیډنټیټي تقسیم هم جوړ کو دا د هغه پروجیکټ په تسلسل کې دا خبره و بیا باچا خان بابا چې کله د پښتونستان خبره کوله نو باچا خان بابا په وخت کې دا خبره اصل کې پټانستان و چې موږ پټانستان جوړو ځکه چې ګاندھی صاحب خبره کوله چې موږ د پټانستان سپورټ کوو نو انګريزانو او ما خو غټولي مستند حواله ورکړي دي د نیویارک ټایمز هم ورکړي دي د بمبې کرونیکل اخبارونه هم ورکړي دي خو د افغانستان
رسمي جریدو 3 مضبوطی حواله ما ورکړي دي. ما سره سلګونه نور حواله موجود دي چې د افغانستان رسمي جریدې اخبارونه پښتونستان ته پښتونستان نه وایي، پټانستان ورته وایي. او دې ته سوچ نه کوي چې د پټانستان رستو اصل کې پروجیکټ د چا دی. دا خو د انګریز پروجیکټ کوم مطلب دا و چې د جغرافیه هم تقسیم راولم او د قوم هم تقسیم راولم. نو اوس لا کوم کسان چې پښتونستان جوړو نو دا خپل لګیا دي فرق د پښتونستان او د افغان د پښتون او د افغان په منځ کې فرق لګیا دی. نو لکه دې تم ځان پیول ضروري دي چې آیا مونږ کوم شي سره نن حساسیت لرو، جذباتیت لرو، آیا مونږ واقعي د هغې په فلسفه هم خبر یو، د هغې په اصل هم خبر یو، او که نه مونږ ته دا نظریه انګریزانو راکړې ده او مونږ په خبر یو لګیا یو د هغې هغه مخکې. دا خو تاسو د هغې خلکو کم چې په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې هغه پښتانه کم چې دا نیریټیو پیش کوي چې مونږ افغانان نو مونږ پښتانو، نو دا خو هغه پښتانه بیا د انګریزانو هغه نیریټیو اغشته دي. لکه انګریز چې د افغانو د پټان د پښتنو ترمنځ د ډیفرنس راوستو چې دا به پټانستاني پښتونستاني او بل طرف ته به افغانان افغانستان وي. هغه نیریټیو نن سبا ډیرو پښتنو په سوشل میډیا باندې اغسته دي چې مونږ افغانان نو مونږ پښتانو. نو دا خو مطلب دا دی چې دا کم پښتانه په سوشل میډیا باندې مبارزه کوي مونږ افغانان نو مونږ پښتانو، هغه خلک خو همغه برټش نیریټیو مخې ته بوزي کوم چې یو پروپاګاندا وه. همداسې ده. خو د دې کې زه تاسو ته یو بل ثبوت ورکوم چې زموږ د پاکستانیان چې کوم رونه دي دا په هم خپل سر خلاص کې کولاو شي په دې خبره باندې. ګوري په افغانیت باندې او د افغان آیډنټیټي باندې د علامه اقبال دومره ښه لیکل دي، دومره ښه افکار دي. هغه د افغانیت افغانانو ته اپیل کوي، افغانانو ته مینت کوي چې ګوره افغانانو تاسو یو ملت یې، تاسو د قبیلو په تقسیم کې مرازي، تاسو کمزوري کېږي. دا د علامه اقبال خبره ده. علامه اقبال زمون خلکو ته افغان وایي. په افغانیت باندې داغه لیټر شته، داغه لیکل شته، داغه شاعري شته. بیا کوي یو ورځ باغې باندې یوازې گفتگو کو، باغې باندې بزې پرو کو. علامه اقبال یو طرف ته پریدو. محمد علي جناح صاحب وایي، ما په ویډیو لیکلې دا غي تاسو ګوري، محمد علي جناح صاحب ډیر ریلکټنټ وو چې د پاکستان دا ټکي استعمال کی د پاکستان د ملت لپاره. د پاکستان ټکي د افغان د ټکي نه بغیر وجود نه لري. چې افغان دیو باسي پاکستان ختم شو، پاکستان نشته. او دا زه صرف دغه د نریټیو خبره نه ده. د جناب بابا ما د 15 کالو مختلف تقریرونه په خپل ویډیو کې د ثبوتونو سره لګولې دي چې هغه دا وایي چې په پاکستان په نوم کې چې کوم ا دی الف دا د افغان د پاره دی، هغه پښتونخوا ټکی نه استعمالي. زه د علامه اقبال یا د چودري رحمت علي خبره نه کوم، زه د پاکستان فاونډر خبره کوم چې هغه وی ا فار افغان، الف د افغان د پاره دی. هغه دا وایي چې ان دبليو اف پی ورته خلک وایي خو اصل کې د افغان دی. نو د کم کسان چې اوس دا خبره کوي چې موږ افغانان نه یو، نو هغه ته ما دا ثابت کړی چې ګوره دا پاکستاني چې پاکستان کم ټکي د کلمه ده کنه، دا د جناب بابا د قائد اعظم په ټکو باندې دا مونږ ته د چودري رحمت علي خو جوړه کړې ده، خو مونږ باندې په زور تپل شوې ده. مونږ باندې برټیش او انډین پریس تپلې ده. او دې کې یو ډېره مزیداره خبره ده، د پاکستان خلاف نفرت جوړېدو یو غټه وجه سوا د 1913 کې حمزه جان ډاکټر صاحب دا خبره ځان سره وساتئ. لاندې زلک د خلکو له معمولی لپاره علاج وکړم. لاندې ځوانان کمنټونه کوي چې جنات بابا مو وایا. نو زم په خبره پې کوم دلته چې کم خبري روانې دي کنه، نو هغه د تمیز او د ادب په دایره کې روانې دي. بعض خلک جنات احترام لري، بعض
علامه اقبال ته احترام لري نو مونږه پښتنو په کلتور کې احترام دی دلته دا مرزه چې مونږ ته وایي چې بیزتی وکړي د شه مونږ د بیزتو کورونو خلک نو که هغه سړی سره زمونږ اختلاف هم دی که دشمنی هم د وسره که زمونږ هر څه دی وسره خو احترام د دې لایو یو ډیره مهمه برخه ده کچره دا تم لري چې مونږ وته باباونه وایو مونږ وته بل سنوم والو بیزتی وکړو سپکاوي وکړو نو هغه زمونږ پښتون کلتور کې نشته کچره ستاسو کلتور کې وي نو هغه د دې لایف زین دی بیا صحیح ده زمونږ په کلتور کې مونږ خپل دشمن ته احترام لرو نو ځکه مونږ جنا سره بابا لګو چې د ډیرو خلکو احساسات وسره تړلې دي نو خپل کمنټ ته معمولی سوچ کوئ چې د چا په لایف کې ناستي او کومې خبرې روانې دي د احترام په دغه باندې مونږ هر چاته بابا مو وایو حاجی صاحب مو وایو مشر مو وایو کاغه زمونږ جانی وزلی تخمن هم دی دا زمونږ کلتور دی پوه شولې نو خپل کمنټ ته لږ معمولی پام کوئ ډاکټر صاحب دا معمولی ما لږ علاج کولو پلیز تاسو مخکې بوزلئ ها ما ویلیو چې خلک د پاکستان د منصوبې خلاف ولیو په هندستان کې دا غي یو وجه دا وا چې د کې د افغان کلمه او د افغان جغرافي ذکر شوی نو دا غي خیال دا و چې د افغانستان خلک چې کوم دي دا په هندستان باندې راغلي دي د ایلیګلی دي دلته حکمرانی کړي دا نو دا اصل کې لګیا دي د مسلمانان یو ځل بیا یو ځکه د دې یو اتحاد جوړي او دا اتحاد با هندستانیانو ته بیا مسائل جوړي دا چې مونږ وایو کنه چې پاکستان د افغانستان خپل پنځمه صوبه جوړول غواړي نو دا خبره په اول ځل باندې په برټش پارلیمان کې شوې د 1923 کې دا د هغه وخت نه شروع شوې ده او اعتراض پیدا و چې تاسو د افغان جغرافي ذکر وړي کړي دا غي نوم ولې کړي او بیا ما لکه ثبوتونو سره لیکلي دي چې قائد اعظم محمد جناح صاحب خپل 1943 پریزیډنشل اډریس کې خلکو ته ولار د مجمع ته خطاب کوي لکاو کسان دي هغه ته ایکسپلینیشن ورکړي تشریح ورته کوي د پاکستان او هغه وایي چې الف مطلب افغان او دام وایي چې دازه ان دبليو اف پی مونږ ورته وایو خو اصل کې د افغان دی نو دا ماغه کسانو د پاره چې کوم پاکستانیان دي او ځان افغان په نوم باندې شرمېږي یا افغانستان ته بد یا سب قسم سپکاوي کول غواړي یا کم تر قتل ورته کول غواړي د پاکستان نوم د افغانستان د نوم نه بغیر نشته وجود نه لري او د جغرافي نه بغیر هم وجود نه لري ډاکټر صاحب په سوشل میډیا باندې آی تھنک زه ولنې قسم چې ما دا خبره کړې په سوشل میډیا تاریخ دانانو کې نه خو ټیک ټاک باندې دا خبره ما وروړې و چې پاکستان کې الف افغانیت لپاره دی چودھری رحمت علی ریفرنس مې ورکو بیا د علامه اقبال د پریزیډنشل اډریس کې اتمه نقطه دا و د افغانانو باره کې نو زمونږ د کوزي پښتونخوا ډیر داسې ایجوکیټډ خلک زه حیران شوم یو جاهل سړی یو انپړ سړی خو انتقاد وکي خو سمه تعلیم یافته خلک د کوزي پښتونخوا راغلل نه مونږ پټانو مونږ پښتانو مونږ افغانانو نو ما وته سیمپل وي چې کته افغان نه نو تو خو بیا ماجر د بل ځای نه راغلی دا زمکه خو د افغانانو ده نو په دې یو خبره باندې به دا غي ټوله مبارزه وغورځیده چې پاکستان جوړ د افغانانو بس مکه دي د ازمکه د افغانانو کته وی چې زه افغان نه یم زه بل سم نو ته خو بیا ماجر دي زه تر راغلی نو ډیرو ایجوکیټډ خلکو به هم د دې خبرې انکار کولو خو زه غواړم چې داسې تاریخي باسونه تاریخي اسنادونه منګه د قسنور نور روباسو او ولست نظریه ورکو نو دا ډیر بهترین کار وکړو چې دا خبره موږ سره نورم شیر کړو ډاکټر صاحب نور څه معلومات دی ورکه موږ ته راکوي ما ته لګي ابزاجان بس په کو دا کوم خبره وکنه مانن یو ویډیو کړی دا جی هغه کې ما د پاکستان د افغانستان او د پښتونستان هغه ته ما ټایټل ورکړی دی د ګریټ نیم گیم چې زمون دا درې وړ نمونه چې کوم دي دا مونږ ته خلکو راکړي دي خو مونږ قبول کړي دي دا مونږ په غاړه غټه قبول کړي دي که د پاکستان دی نو دا مسلم لیګیانو ځان تخپل نه دی خوښ کړي دا غیر مسلم لیګیانو خوښ کړي دي په مسلم لیګیانو ورته پلي دي او غي بیا اغشته دي په احترام او په منی
مونږ په فخر باندې چې پاکستانیانو د افغان کلمه هم که د هر ځای نه راغلې ده خو مونږ قبول کړې ده ځان ته کړلې ده همدغسې مونږ قبول کړې ده ډېر کسان نن سبا د پښتونستان سره تړلي دي د پښتونستان کلمه بل چا جوړه کړې ده او مونږ قبول کړې ده نو زه خبرې نورې نه کوم ډېر ټایم وشو ما ته ډېر ځان بد ښکاري چې ستاسو روژه وه او مونږ تاسو د خدای ایثار کړي او لاندې چې کم کسان ناست دي د کم کسان زما په خبرو باندې خفګان کړي دي ګوري تاسو ټول د مینت او دغه دا دی چې نفرت مه کوئ نفرت چې کوم دی هغه د الله تعالی انسان ته ټولو نه غټ کم رحمت ورکړی دی که نه قابلیت هغه عقل ورکړی دی نفرت ستاسو د عقل دشمن جوړیږي د خدای د هغه نعمت نه انکار کېدل دي نو تاسو نفرت مه کوئ مونږ تاریخي حقیقتونه بیانو په احترام باندې چاته توهین نه کول غواړو د چا زړه نه خفه کول غواړو حقیقت بیانول ضروري دي په داسې طرز باندې بیان شي چې څوک پرې خفه نه شي او په حقیقت هم پوه شي نو د دې نه باوجود زه حمزه صاحب د ستاسو ډېر زیاته مننه کوم او خفه په دې یم چې روژه ماتې تاسو ونه شو او خوشحاله په دې یم چې تاسو زه هیله کوم چې زمونږ په لایف کې زمونږ سره په ناسته باندې مونږ ستاسو میلمستیا ستاسو عزت مونږ برقرار ساتلی امید کوم چې مونږ به ستاسو سره داسې سخته خبره به نه کړې او د پښتونولۍ په دایره کې دننه به مونږ ستاسو درناوي پوره کړي دا مې امید دی نو انشاءالله ډاکټر صاحب غواړم چې دغسې لایوونه در سره نور را جوړ کړم نور موضوعاتو باندې موږ بحثونه وکړو ریسرچ وکړو خلکو سره کینو پاډکاسټ یې وکړو دا معلومات یوټیوب ته زه یو سمه تاسو را سره ملګري شئ نور ملګري کوم چې تاریخ دانان دي پوه دي خو لاندې ټولنې نه زه یو پوښتنه کوم څوک غواړي چې ډاکټر صاحب یو ځل بیا موږ سره راشي په نږدې ورځو کې صرف لاس اوچت کړئ ډاکټر صاحب تاسو به د خلکو مینه اوس وګورئ څوک غواړي چې ډاکټر صاحب دې راشي دوباره لاس اوچت کړئ لاس ډاکټر صاحب وګورئ خپله مینه ډېره مننه ستاسو ډېر قدر کوم خدای م خوشحاله کا خدای م سوکاله او آباد لره او انشاءالله تاسو په دومره درناوي وي نو موږ به ضرور راځو او کوم د تاریخ مطالعه ده هغه د امانت په تور باندې ستاسو مخامخ به کړو حتما ډاکټر صاحب نو زه به اوس تاسو له اجازه درکوم ډاکټر صاحب او که ژوند و نو انشاءالله یو لایف به زه بیا را جوړ کړم یو بله موضوع به راوړو او په موضوعاتو باندې به مخکې د پښتو د ادب او د عزت په دایره کې دننه خپل اصلاح به هم کوو د ټولنې به هم کوو زده کړه به هم کوو خندا ټوکه ټغاله به هم کوو یو ښایسته محفل به په دې میډیا را جوړ کړو چې دا خلک لږ خوند والي د پښتو نه مونږ تشې جګړې اخیستې دي جنګونه نفرتونه چې اوس ترې لږ خوند والو ډاکټر صاحب خو همدا کوشش نو مننه تاسو ته اجازه ده